په دې کورس کې چې موږ د کوم اپلیکیشنز استعمال کوو نو دا غي ډیټیل در سره لږ شریک کوم. په اول نمبر زموږ سره راځي چیټ جی پی ټي به موږ د سټوري جنریټ کولو لپاره یوز کوو. په دویم نمبر زموږ سره راځي نوټس. موږ چې کوم سټوري په چیټ جی پی ټي باندې جنریټ کوو نو هغه به د چیټ جی پی ټي نه کاپی کو او په نوټس کې به پیسټ کو. د دې نه پس راځي وایس اوور موږ په خپل هم کولای شو او په 11 لیبس باندې هم کولای شو. او بیا په سټوري د انګیج جوړولو لپاره موږ لیکسس اډیو ایډیټر استعمال کوو. او بیا موږ ته د ویډیو لپاره سب بیک گراوندز پکار وي نو دا غي لپاره موږ پری پیک او پینټرست هم استعمالولای شو. د دې نه پس راځي پکسارټ. په پکسارټ باندې موږ بیک گراوندز هم جوړولای شو او د یوټیوب لپاره په تمنیل هم جوړولای شو. د دې نه پس زموږ سره راځي آی بی آی اس پینټ ایکس. آی بی آی اس پینټ ایکس د نوې کریکټر د جوړولو لپاره استعمالیږي. او د دې نه پس د ټولو نه اهم اپ کروماټون. نو په کروماټون باندې موږ د سټوري سینز جوړو. او د دې نه پس ضرورت راځي د ریموو ډاټ بی جی اپلیکیشن. نو د دې اپلیکیشن په مدد سره موږ د مختلف سیزونو نه بیک گراوند ریموو کولای شو. د دې نه پس زموږ سره راځي پکسل لیب. پکسل لیب موږ سمپل د تمنیل جوړولو لپاره استعمالو. او د دې نه پس راځي د سټوري ایډیټینګ. نو د ایډیټینګ لپاره موږ ته انشاټ، کیپ کټ او کاین ماستر پکار وي. په دې درې اپلیکیشنز کې چې تاسو کوم یو آسان وي نو هغه تاسو یوز کولای شئ. خو زه درته صرف کیپ کټ ریکمند کوم ځکه چې په کیپ کټ کې صدا سړي خبرې چې هغه په کاین ماستر او په انشاټ کې نشته. نو لږ انتظار وکړئ، د دې پته به تاسو ته وروسته ولګي. او راځي ویډیو طرف ته. دا څومره اپلیکیشنز چې مې ورته وویله چې دا یو په ډیټیل سره وګورو.